السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د یوټیوب درې خوندور سټینګونه دروښیم چې دغه درې سټینګونه به تاسو ته په یوټیوب کې نوي معلوم او له دغو درو سټینګو چې تاسو په یوټیوب کې ډیره زیاته پیدا اخیستلی سئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو چې پیدا واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو راځو دوستانو اول سټینګ درښیم. ګورو دوستانو کله چې به تاسو په یوټیوب کې یوه ویډیو لینډسکیپ ته اړوله نو تاسو به د خپل موبایل روټیشن ور خلاص کړئ، له هغه بعد به مو هغه ویډیو لینډسکیپ ته اړوله. نو اوس زه تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم. اوس دغه ویډیو مثال زه لینډسکیپ ته اړوم، دغه ویډیو تاسو په ډېره اساني سره لینډسکیپ ته اړولی سئ. اوس مثال دغه ویډیو زه لینډسکیپ ته اړوم، خالي په دغه ویډیو باندې پورته دا رقم ګوته کش کړئ، دغه ویډیو به لینډسکیپ ته وړئ او کوم بیرته سکرین ور کوچنی کوئ، خالي په دغه ویډیو باندې دا رقم لاندې ګوته راکش کړئ، هغه ویډیو به بیرته کوچنی کېږي. پورته دا رقم ګوته په کشوي لینډسکیپ ته به وړئ او لاندې ګوته په کشوي هغه ویډیو به بیرته کوچنی کېږي. نو اوس راځو دوستانو دویم سټینګ درښیم. د دویم سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ په یوټیوب کې یوه ویډیو په ډېرې اسانۍ سره مخته و شاته کوي، یعنې ستاسو د موبایل امبیانې به هم نه ضایع کېږي. تاسو ته به درښیي په دغه ویډیو کې په 2 منټ او 2 سکند باندې دغه ځای راړئ، یعنې بیا چې مو هر ځای خوښ و سمپله تاسو په هغه ځای باندې هغه نشان پرېږدئ نو هغه ویډیو به له هغه ځای څخه پلی سي. اوس مثال دغه ویډیو ده. نو اوس راځو دغه ویډیو موږ په اسانۍ سره مخته و شاته کوو. سمپله به تاسو په دغه ویډیو باندې دا رقم ګوته ونیسئ. اوس ګوره دوستانو دغه ویډیو دلته تاسو په ډېرې اسانۍ سره مخته و شاته کولی سئ، ستاسو د موبایل امبیانې به هم نه ضایع کېږي. هلته یې ګوره تاسو ته درښیم چې په 2 منټ او 2 سکند باندې په ویډیو کې دغه نشان ده، دغه ځای ده. سمپله اوس چې مې هر ځای خوښ و په هغه ځای باندې به پرېږدئ، ویډیو به له هغه ځای څخه پلی سي. نو اوس راځو دوستانو دریم سټینګ درښیم. ګور دوستانو کله چې تاسو په یوټیوب کې یو شی سرچ کړئ نو د هغه سرچ هسټري چې ده هغه دلته سویږي. که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو دلته په یوټیوب کې یو شی سرچ کړئ د هغه هسټري د دلته نه سویږي یا هغه کوم شان چې تاسو سرچ کړی دی هغه ختم کړئ، هغه به تاسو څنګه ختموئ؟ دې لپاره سمپل ګوره په دا کونج کې موږ سره آیکن ده، په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ لاندې موږ سره یو اپشن دی د سټینګز په نامه، په دغه سټینګز اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به موږ سره یو اپشن دی د هسټري اینډ پریویسي په نامه، په دغه هسټري اینډ پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ که چیرې تاسو یو شان کې سرچ کړي و هغه مو ختمول، لاندې ګوره موږ سره دویم اپشن دی د کلیر سرچ هسټري په نامه، په دغه کلیر سرچ هسټري باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به په کلیر سرچ هسټري باندې کلیک وکړئ نو تاسو چې هر شی سرچ کړی وي هغه به له یوټیوب سرچ بار څخه ختم سي. او دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې له دې بعده تاسو په یوټیوب کې یو شی سرچ کړئ او یوټیوب دې هغه سرچ هسټري نسي ووایي نو سمپله تاسو ګوره په دې کې موږ سره دویم اپشن دی د پاس سرچ هسټري په نامه، دغه اپشن به تاسو دلته آن کړئ. کله چې تاسو دغه اپشن آن کړئ نو له دې بعده چې هر شی تاسو دلته په یوټیوب کې سرچوئ نو هغه د یوټیوب سرچ هسټري چې ده هغه به دلته نسي ویږي ځکه هغه اپشن موږ کې آن کړی ده. نو دوستانو دا له موږ سره د یوټیوب درې سټینګونه خدای دې وکړي چې تاسو له دغو سټینګو څخه فایده اخیستې وي او زده کړې مې وي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.